وکړو چې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د صحت پر جامګي به پټستئ. دوستانو په دې ویډیو کې درته ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل یوټیوب دپاره تمنیل جوړوئ یا تاسو د فیسبوک دپاره کور فوټو جوړوئ یا تاسو په هغې کې ډیزاین کوئ هغې دپاره تاسو PNG فایل ته ضرورت لرئ یعنې تاسو PNG عکسونو ته یا تصویرونو ته چې هغې دپاره تاسو کولی شئ خپل بینر ایډ کړئ یا خپل کور فوټو ایډ کړئ او داسې نور ډیزاینونه وکړئ. د دې دپاره تاسو څنګه کولی شئ فري یعنې بالکل فري تاسو هغې دپاره آیکون څنګه راډاونلوډولی شئ. دوستانو په دې ویډیو کې دا درته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل موبایل یا خپل کمپیوټر دپاره فري آیکون د فوټوشاپ دپاره چې تاسو په هغې کې ایډیټینګ کوئ او تاسو هغې کې بینر جوړوئ تمنیل جوړوئ د یوټیوب دپاره او داسې نور ډیزاینونه جوړوئ او هغې کې تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره فري آیکونز تاسو استعمال کړئ یعنې تاسو بغیر د دې نه چې تاسو په هغې باندې د بیکګراوند کوم تصویر چې بیکګراوند ولري بغیر د بیکګراوند تاسو څنګه کولی شئ هغه تصویر ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو راځئ ویډیو تر اخره ګورئ که چېرې تاسو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ دوستانو او دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن ووهئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول نه مخکې دررسېږي. نو دوستانو د دې لپاره به تاسو راسئ ټول نه مخکې خپل کروم براوزر به راخلاص کړئ. صحیح دلته به تاسو خپل کروم براوزر راخلاص کړئ. کله چې تاسو کروم براوزر راخلاص کړئ دوستانو دلته به تاسو راسئ کروم براوزر کې به تاسو دلته ټایپ کړئ دلته به راسئ دوستانو زه دلته ټایپ کوم او بس درته ښایم تاسو دوستانو تاسو به هماغه رقم کوئ. دلته به تاسو ولیکئ آیکون دوستانو دلته به تاسو ولیکئ icon.tools.xos.com تاسو وینئ دوستانو موږ د مخکې راغی تاسو به دا رقم ولیکئ icon.tools.xos.com تاسو په دې باندې دا به تاسو ټایپ کړئ یعنې تاسو په سرچ بار کې د ګوګل ولیکئ تاسو به انټر یا ګو کړئ. صحیح ده کله مو چې ګو کړئ دوستانو تاسو به انتظار وشئ دلته تاسو ته یو بل صفحه راځي دوستانو کله چې تاسو ولیدو تاسو داسې یو صفحه راځي صحیح شو دې صفحه کې تاسو کولی شئ خپل خوښې وړ PNG تصویر تاسو PNG لوګو دپاره ډیزاین ډاونلوډوئ هر څه تاسو ډاونلوډوئ کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره دلته ډاونلوډ کړئ. دوستانو ډېر پورې ښایسته ښایسته ډېکې ټمپلیټونه دي نو زه راځم اوس دلته راځم د ایډ راغی د ایډ دی نه کټ کومه دلته به دوستانو دلته راسئ تاسو ګورئ لا هم وګورئ دلته راسئ په 3D باندې کلیک وکړئ دلته د ایډ راځي د ایډ به تاسو کټ کړئ ښه دوستانو دلته به تاسو راسئ تاسو غواړئ خپل ځان دپاره هر قسم تاسو لوګو دپاره یا د ډیزاین دپاره تاسو ټمپلیټ کوئ مثال تاسو کوم آبجیکټ یا پکار وي تاسو کوم تمنیل دپاره یا د یوټیوب تمنیل دپاره یا د کور فوټو دپاره یا د ډیزاین دپاره تاسو یا د ویډیو ایډیټینګ دپاره تاسو پکار وي نو دلته تاسو کتلی شئ دا ټول 3D دي نو دلته به تاسو کولی شئ چې تاسو 3D انتخاب کړئ 3D کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ بس دوستانو تاسو بیرته بیک ته راسئ کله چې تاسو بیک ته راغلئ دوستانو تاسو کولی شئ د خپلې خوښې وړ تصویر تاسو دغه کې ټایپ کړئ یعنې دوستانو زه راځم دلته لیکم مثال زه فیسبوک کله تاسو په فیسبوک باندې دوستانو ولیکو دلته به تاسو انټر یا ګو کړئ. صحیح ده تاسو ولې دوستانو دلته بېشمار تاسو وینئ د فیسبوک کوم آیکونونه چې د موږ ته راغله تاسو لایک غواړئ فیسبوک اپلیکیشن غواړئ تاسو ګورئ دوستانو ایمیل غواړئ دوستانو تاسو ګورئ د پیپال اچن فیسبوک دی دا تاسو ګورئ دوستانو دا ټول PNG دي تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو دې سره تاسو کولی شئ خپل یوټیوب چینل لپاره تاسو نور ډیزاین لپاره تاسو کولی شئ په همدې ویب سایټ نه ډېر ښایسته کوالټي کې HD کوالټي کې تاسو کولی شئ هر قسم ډیزاینونه ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. زه راځم دوستانو په دې باندې کلیک کوم دا ځان لپاره ډاونلوډ تاسو به داسې په دې باندې کلیک وکړئ کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته به تاسو ورته انتظار شئ دلته دوستانو تاسو وینئ چې دغه موږ ته د ډاونلوډ اپشن نه ده راکړی دلته به تاسو سمپل په د سکرین باندې داسې کلیک وکړئ. صحیح شو هلته به راسئ په ډاونلوډ ایمیج باندې به کلیک وکړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو بالکل دا کوم تصویر چې دا تاسو ډاونلوډ شي. نو دوستانو په دې رقم تاسو کولی شئ خپل موبایل دپاره خپل کمپیوټر دپاره د دې ویب سایټ نه ډېر ښایسته ښایسته ټمپلیټونه ډاونلوډولی شئ هغه وروسته تاسو کولی شئ په هغې کې ایډیټینګ وکړئ هغې کې باندې ویډیو جوړه کړئ په هغه کې تمنیل کې استعمال کړئ تاسو کولی شئ په ویډیو کې استعمال کړئ دوستانو په نورو مقالو کې استعمال کړئ په هر قسم کې تاسو کولی شئ په هر شي کې تاسو استعمالولی شئ. نو تاسو دوستانو غواړئ تاسو کتاب جوړوئ د هغه په هکله تاسو کوم سبجیکټ PNG راټولوئ په پیج کې ورکړئ صفحه کې ورکوئ نو راسئ دوستانو په دغه کې تاسو ورکړئ او هر څه تاسو ته په ډېرې اسانۍ سره راوړي. نو زه راځم دوستانو دلته کومه PC کله چې PC ورکړو دوستانو تاسو به په دې ګو بټن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو به تاسو ولې دوستانو دلته د کمپیوټر په اړه باندې دغسې معلومات راکړل تاسو ووینئ دې کې هر قسم کمپیوټر چې تاسو غواړئ ځان لپاره ډاونلوډ کړئ
تاسو کولی شئ هغه په انجیا کې موس ډاونلوډولی شئ دوستانو ایموجي ډاونلوډولی شئ او دې کې دوستانو تاسو کولی شئ د 7 کوم لوګو چې ده دوستانو تاسو وینئ په ډېر اسانۍ تاسو کولی شئ خپل کمپیوټر دپاره خپل موبایل دپاره د دې چې تاسو کوم آبجیکټ چې تاسو په کار وي یعنې تاسو کولی شئ دې چې نه ډاونلوډ کړئ دوستانو تاسو وینئ د ایکسل دی او داسې نور که تاسو راسئ دوستانو دې چې تاسو کولی شئ دغه ډاونلوډ کړئ دې کې تاسو کولی شئ بیا ډیزاین وکړئ اپلیکیشن دپاره د هر څه دپاره تاسو کولی شئ د دې چې نه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ نو دوستانو ډېر ښایسته ویب سایټ ده ډېر څنګه تاسو کولی شئ پرې ډاونلوډ کړئ بالکل کاپیرایټ په دې باندې نه ورکوي نو چې تاسو یوټیوب دپاره تمرینونه جوړوئ ډیزاینونه جوړوئ نو راسئ دې ویب سایټ نه ګټه واخلئ دوستانو او په رپورټ دې کې ټمپلیټ دي دوستانو د موبایل هر قسم یعنې په دنیا کې تقریبا تر 5 میلیونه زیات په دې کې کوم آیکون چې دي په دې کې موجود دی یعنې تاسو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره هر قسم آیکون ځان دپاره ډاونلوډ کړئ هغه نه استفاده وکړئ نو دوستانو دا د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو چې بیا زه تاسو سره حاضري کوم نو